اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد افضل صلواتك بعدد معلوماتك وبارك وصل وسلم عليه رب العالمين الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد. اول د دې جملو لفظي ترجمه او داغه په ضمن کې څه عوامي تشریح او داغه نرسته بیا په دې سره چې کوم علمی خبره تړلې شوې دي مختصر په پاغي خبره وکم. رب العالمین الله تعالی تربیت کون کې پرورش کون کې د ټولو مخلوقاتو ده یا حاکم مقتدر الله د ټولو مخلوقاتو ده. الرحمن الله دنیا کې د عمومي رحم مالک دی. د الله رحم دنیا کې عام دی. د الله خزانه عام دي. الله دنیا کې د کافر او د مؤمن د مخالف او د موافق د دوست او د دشمن فرق نه دی کړي. د خپل خزانه نه ارچا رزق ور کړي دی. کاغه کافر دی، کاغه مسلمان دی، کاغه تابعدار دی، فرمانبردار دی او کاغه نا پرمانه دی. دنیا کې د کافرانو سرم کورونه ور سره دي، گاڑی ور سره دي او د دنیا د ژوند د تیرولو تمام سہولیات ور سره دي. نو د الله تعالی رحم په دنیا کې عام دی. الرحیم الله د خصوصي رحم مالک دی. په آخرت کې د الله تعالی د احسانات او دروازې به صرف مؤمنانو ته کولاوي، په کافرانو باندې ببندي. ځکه د آخرت احسانات او د آخرت نعمتونه دا د عقیده او د عمل تابع دي. نو چې د چا عقیده او عمل برابر وي، صالح وي، هغه ته په آخرت کې د آخرت نعمتونه ملاويږي. جنت به ملاويږي، حور به ملاويږي او دارنګ بلا نعمتونه د الله رضا، د الله دیدار، دا ټول سيزونه به ملاويږي. خو چې یو انسان د دنیا نه د ځان سره عقیده صالح او عمل صالح نه دی وړي، نو هغه ته به د آخرت نعمتونه به بندي. ان الله حرمهما علی الکافرین. مالک یوم الدین الله اختیارمند د کارونو د پورس د قیامت باندې. پولی اختیار د کارونو په قیامت کې به د الله سره. حساب کتاب دا د الله په اختیار کې. جزاء او سزا د الله په اختیار کې. عمل نامه په خیل اسیا په غس لاس ور کول د الله په اختیار کې. صراط پل باندې تیرول یا غرزول د الله په اختیار کې. جنت ته بوتل یا دوزخ ته بوتل د الله په اختیار کې. یو سو چا د پاره سپارش کوي دا د الله په اختیار کې. الله او غواړي نو یو سړی به بل د پاره سپارش وکي، الله نه غواړي به یو سړی د بل چا د پاره سپارش نشي کولای. نو په دې کې الله دو خبره د کافرانو په وړاندې باندې کې خودل. یو دا چې کڅوګ گناهونه کوي، کوپر کوي، په دې عقیده کوي چې د جزا او د سزا ورځ نشته، نو دا تصور غلط دی. د جزا او د سزا ورځ را روانه ده. دویم دا چې که یو سړی د قیامت ورځ مني خو بیم گناهونه یا کوپر په دې تصور باندې کوي چې زمنګ معبودان به زمنګ د پاره قیامت کې سپارش وکي او د قیامت په ورځ باغی تم سنه اختیار میلاوي، نو الله وی دا تصور غلط دی. مالک یوم الدین د قیامت د ورځې د معاملات او اختیارات چې دي دا ټول د الله تعالی سره دي. دنیا کې الله یقینا مجازي تور باندې اختیارات ورکړي دي. زید ته عمر ته څوک باچا پیدا کړي دي، څوک غدا پیدا کړي دي، چا سره یو کور اختیار دی، چا سره یو کلی اختیار دی، چا سره یو پورا ملک اختیار دی. خو لیکن په آخرت کې به تمام انسانیت مسلوب الاختیاري او دا غي سره به اختیار نه وي او د اختیارات او مرکز به صرف ذات د الله تعالی. ایاک نعبد یا الله چې دغه صفاتو ته مالک، نو د دې معنی به ادا ده چې مستحق د عبادت ته. یا الله چې دغه صفاتو په بنیاد باندې ته د محمودیت مستحق چې محمود ته، نو ته د معبودیت هم مستحق چې معبود ته. او چې تا سره په محمودیت کې شریک نشتا، نو په معبودیت کې خو ثبت طریق لولا شریک نشتا. ځکه د محمودیت مرتبه د معبودیت نه لاندې ده. نو چې تاسو په لاندې مرتبه کې شریک پیدا نشو، نو په بره مرتبه کې خو سبه شریک نشتا. نو ایاک نعبد په شرک په عبادت باندې ردو شو چې عبادت به مونږ صرف ستاسو کو.
دا خو د دې هغه لفظي ترجمه ما تاسو ته وکړه. عالمین په رب باندې پرون خبره شوې وه، دا جمع د عالم ده. عالم فاعل وزن دی او تاسو په کتابونو کې ویلي دي چې په عربی کې د فاعل دا وزن وضع شوی دی لما یفعل به شی دپاره. لکه خاتم دا وضع شوی دی لما یختم به شی، په کم چیز باندې چې بل چیز مختوم ګرځولی شي دغه چیز ته خاتم ویلی کېږي. یا لکه قالب اسم لما یقلب به شی، نو عالم به څه ته ویلی کېږي؟ اسم لما یعلم به شی. دا به نوم وي د هغه څیز دپاره چې بل شی پې معلومیږي، نو هغې ته به عالم ویلی کېږي. اوس دا د عالم مفهوم شو. د عالم مصداق څه شی دی؟ د عالم په مصداق کې د مفسرینو اقوال چې دی نو دا متعدد او مختلف دي. یو قول د علماو دا دی چې کل ما سوى الله من الجواهر والاعراض، د الله نه چې ما سوا دا کائنات د جواهر او د اعراضو نه جوړ دی، دا ټول کائنات عالم دی. نو اوس دې ته عالم ځکه وایه چې په دې باندې الله تعالی معلومیږي او دا د الله تعالی د معرفت او په الله باندې د الله په وجود او په علم باندې د علم راوستلو دپاره دا یو دلیل دی. وفي كل شيء له آیة تدل على انه واحد، برگ درختان سبز در نظر هوشیار، هر ورق دفتر اس معرفت کردگار. نو یو قول علماء دا کړی دی چې د الله نه ما سوا دا ټول کائنات عالم دی. دویم قول علماء دا کړی دی چې د عالمین مصداق دلته 4 انواع مکلفه دي، نوع انسی، نوع جنی، نوع شیطانی او نوع ملکی. دا 4 انواع چې دي دا انواع مکلفه دي، دا دې ځای مراد دي. دریم قول علماء دا کړی دی چې د عالمین نه دلته مراد چې دی نو هغه انسانان او پیریان دي. لیکون للعالمین نذیرا، هلته د عالمین مصداق هم دغه دی. نو دا دریم قول علماء کړی. څلورم قول علماء دا کړی دی چې د عالمین نه دلته صرف انسانان مراد دي. نو سوال به دا دی چې د دې رستنو درې قولونو په حواله سره د الله تعالی ربوبیت خو خاص شو، ځکه د اول قول د دویم قول مطابق الله رب شه د انواع 4، د دویم قول مطابق الله رب شه د نوعینو، د دریم قول مطابق الله رب شه د نوع واحد چې هغه انسان دی. نو د الله تعالی ربوبیت کلی ثابت نشو. نو جواب علما دا کوي چې یو واری الله رب شه د انسان چې دا اشرف المخلوقات دی، یا رب شه د انسان او د پیریان چې دا نوعین مکلفین دي، یا رب شه د انواع 4 چې هغه ذوی العقول دي. نو د دې نورو بیت طریقې لوراش رب شو، ځکه چې دا نور د دې 4 تابع دي، یا د دې 2 تابع دي او یا د یو تابع دي. نو د هغه د الله تعالی ربوبیت د ټول مخلوق د پاره ثابت شي. دې ځکه کې جی یو سوال هغه خلکو دا کړی دی چې ارکل عالم ما سوى الله ته ویل کېږي، نو به جمع سره راوړه. خدا سے به ویلی وي چې رب العالم، نو عالم هم په ما سوى الله باندې دلالت کیا. نو د دین علما جواب کوي چې دا لفظ د عالم چې دی د دې 2 قسمه دلالت دی. یو دلالت دی په مجموعه د اجناسو او یو دلالت دی په جنس واحد باندې. لکه په مجموعه د اجناسو انسان جنس دی، غویان جنس دی، ګټي جنس دی، نباتات جنس دی، اوبه جنس دی، دا ټول اجناس را جمع که په مجموعه د اجناسو د عالم اطلاق کیږي. او په یو جنس باندې هم د عالم اطلاق کیږي. خلق وی عالم الانسان، خلق وی عالم الجن، خلق وی عالم البحر، خلق وی عالم بر په یو جنس هم اطلاق کیږي. نو که رب بالعالم ویلې وی نو چا به ویلې چې د دینه به صرف یو جنس مرادي، الله تعالی به د یو جنس لپاره ربي. نو ځکه عالمین جمع راوړله چې د الله تعالی د ټولو اجناسو د انواعو د عالم دپاره رب دی. او بیا په عالمین کې دې ته اشاره وکړله چې دا عالمین او عالم چې دی دا یو جنس نه دی، دا بلا انواع دي. د دې وجه نه وهب بن منبه وایي چې عالم 18,000 انواع دی. ابو سعید خدری ته دا قول منصوب دی چې عالم 16,000 انواع دی او دنیا د شرق نه تر غربه پورې دا یو عالم دی. او ځینې علماو دا قول کړی دی، امام علامه سود مقاتل هغه وایي چې عالم چې دی 80,000 انواع دی.
بهر کې دا خو چې څومره لاندې جزئیات ته ځي نو بیا به د دې انواع سوا کېږي. امام رازي رحمه الله د عالم په حواله سره یو ډېر مختصر تقسیم کړی دی. از ستاسو د پوهه کولو دپاره او از ستاسو په علم کې د اضافه په خاطر باندې هغه تقسیم زه تاسو ته لږ شانې مخې تقدم هغه وایه تقسیم یې کړی دی په موجود کې. شیخو کار نه کوي. موجود دو قسمه دی نه کوي کار بل نشته. اما ان یکون بل نشته نشته کنه بهر کې بغیر د نقشې نه واورئ. نو موجود دو قسمه ده. اما ان یکون واجبا لذاته او یکون ممکنا لذاته. موجود به یا واجب لذاته وي او یا به ممکن لذاته وي. واجب لذاته الله خو التزام سره کېدا وای. ممکن لذاته دا به درې قسمه ده. اما ان یکون متحیزا بالذات و اما ان یکون صفه للمتحیز بالذات و اما الا يكون متحيزا بذات ولا يكون صفه للمتحيز بالذات. ممکن درې قسمه شو. یو دا چې متحیز بذاتی په مکان نیولو کې په حیز نیولو کې بل چاته محتاجه نه لکه اعیان او جواهر شلو. او یا به صفت د متحیز بذاتی لکه د اعراض او صفات شلو. او یا به نه متحیز بذات او نه به صفت وي د پاره د متحیز بذات. اوس اول قسم تراشه به بدا نور کو. متحیز بذات چې هغه ته منګ اعیان وو. دا دو قسمه ده. اما ان يقبل الانقسام یا به تقسیم قبلای و اما الله يقبل الانقسام او یا به تقسیم نه قبلای. که تقسیم قبلای دې ته ویل کېږي جسم او که تقسیم نه قبلای دې ته ویل کېږي جزء لا يتجزا. اوس د اول لراشه چې دا تقسیم قبلای او دې ته منګ اجسام وو. نو اجسام دو قسمه دي منګ سره. یو اجسام علوي دي او بل اجسام سفلي دي. اجسام علوي چې دي نو عرش دي، کرسی دي، شمس دي، قمر دي وغیرہ وغیرہ افلاک دي. دې ته ویل کېږي اجسام علوي. اجسام سفلي چې دي نو دا دو قسمه دي منګ سره. یو دي بسائط بل دي مرکبات. بسائط منګ سره څلور دي. خاوره ده، اوبه ده، هوا ده، اور ده. او زمنګ سره مرکبات به درې دي. حیوانات دي، نباتات دي، جمادات دي. دام دغه بسائط او عناصر اربعونه جوړ دي. نو دا شو متحیز بذات. او دویم چې ماوي چې هغه صفت د متحیز بذاتی نو هغه ته موږ عرض وو. عرض د متکلمینو په نسبت اعراض نه دي او د حکماو په نسبت صلیح دي. کتابونو کې به تاسو تفصیل کړی دی. او دریم چې نه متحیز بذات دی او نه صفت دی د پاره د متحیز بذات. دا غي نوم د روح. هغه ته ویل کېږي ارواح. ارواح دو قسم دي. یو ارواح سفلیه دي چې داغه تعلق د زمکه سره دی. یو ارواح علویه دي چې داغه تعلق د اسمان سره دی. ارواح سفلیه چي دي ارواح سفلیه چي دي نو دا به دو قسمه دي. یو خ ارواح دي یو ناکار ارواح دي. خ ارواح چې دي هغه د خو پیریانو دي او ناکار ارواح چې دي هغه د ناکاره پیریانو دي. ځکه هغه چې کم دی ناکاره دي. ارواح علویه چې دي هغه دو قسمه دي. ما يتعلق بالاجسام و ما لا يتعلق بالاجسام. یو هغه دي چې دغه تعلق دی د اجسام سره. هغه ته موږ ارواح فلکیه دی باندې حکما قائل دي چې باقاعده د افلاکو لپاره نفوس ناطقه شته او د دې لپاره ارواح شته او هغه ارواح فلکیه دي. او دویم هغه دي چې هغه متعلق نه دي د چا سره دي د اجسام سره. هغه ته ملائکه ویل کېږي. نو دا ته تقسیم د عالم شپ مختصره انداز سره ما تاسو ول چې موجود اما ان يكون وايجي اما ان يكون موجودا لذاته واما ان يكون موجودا لغیره. دا څه بوایو د دینوم دی واجب دا دینوم دی ممکن چې دی درې قسمه ده. ټیک شو لږی. اما ان یکون متحیزا بالذات صبر. دویم او یکون صفتا للمتحیز بالذات. دریم اما الله یکون
متحيزا بذات ولا صفة له درشلو رازو متحيز بذات تا متحيز بذات دلتا متحيز بذات دو قسم ده اما يقبل الانقسام او لا دیتا ویلے کی گی اجسام دا سی بایو کل اجسام دیتا ویلے کی گی جز لا یتجزا چه دا تقسیم نا قبل دیتا جز لا یتجزا ہوئی ٹھیک شولا جی اجسام چی دی منگ سر دو قسم دی علوی سفلی علویہ سفلیہ علویہ کل عرش والکرسی والشمس والقمر والافلاک ٹھیک شولا جی او سفلیه چی دی دا بیا دو قسم دی دا شیما تا کم شو سفلیه دو قسم دی اجسام سفلیه چی کم دینو اگه دو قسم دی یو دی بسائط بل دی مرکبات بسائط چی دی منگ سر سلور دی منگ و تا قرری و یاو تا عناصر و قررت الماء قررت الهوا قررت النار او بلا څه شي دا جی قررت الارض خاورا مرکبات چې دي موږ سره دوه قسمه دي درې قسمه دي حیوانات نباتات جمادات دا تقسیم شو په متحیز به ذات کې کم چې صفت د متحیز به ذات د خو اعراض دي نو اعراض نه دي یا سولیخ دي ټیک شول جی دا کم چې متحیز به ذات نه دی او صفت د متحیز به ذات نه دی دا دي ارواح کل ارواح نو دا وس په کم ځای کې تقسیم کما نو دا شلو دوه قسمه سفلیه علویه سفلیه ارواح خیره ارواح شریره دا صالح الجن دی او دا خرابو علویه به دوه قسمه دي ما يتعلق بالاجسام چې دینو دا بالاجسام لک ارواح فلکیه او ما لا يتعلق بالاجسام دا پرشته شوله نو دا تقسیم چې کوم ده نو دا چا کړی د امام نو دې سره د عالم هغه اجمالی نقشه تاسو په مخ کې اگر اعلی رب العالمین دې ځکه یو سوال له او هغه دا چې عالمین چې کوم ده دای جمع راوړی د پي او پنون سره او جمع پي او پنون سره دا د ذویل القول ده او په دې مخلوقاتو کې خو بلا مخلوق غیر ذویل القول له نو ولې دا غي جمع پي او پنون سره راوړه علما جواب کوي چې دا جمع تقریبا راوړی دا ذویل القول له غلبه ور کړی د بغیر ذویل القول نو غیر ذویل القول حساب کړی دی په منزله د ذویل القول نو جمع کړی دی په جمع د ذویل اقول سره نو دلته یو بل سوال دی چې دا جمع په وو په نون سره او جمع په ی او په نون سره دا خو جمع قلت دی نو دا دې معنی خدا شو چې دا عالم لګ دی حالان کې عالم خو ډیر زیات دی او د دې خو بلاو په زرګونو باندې انواع دي نو د دې نه مولیان سکه جی جواب کیا چې په دې کې دې ته اشاره ده چې بهشکه د عالم انواع ډیر زیات دي خو په نسبت سره عظمت د الله تعالی ته عالم قلیل دی چې الله ته په نسبت باندې واغلی نو عالم بیا قلیل دی نو ځکه دلته جمع قلت راوړی دا او بعضی مولیانو یو د نحو یو خبره کړې ده چې دا جمع په وو او په نون سره او دا جمع په ی او په نون سره په دې کې صلاحیت د قلت هم شو د کثرت هم شنو دا په کثرت هم دلالت کوي او دا په قلت باندې هم دلالت کوي په دواړو باندې دلالت کوي نو په دې بنیاد باندې دلته جمع په ی او په نون سره راوړی د رب العالمین الرحمن الرحیم په دې دوه لفظونو باندې په بسم الله الرحمن الرحیم کې تشریح شوی و پاغي باندې خبره نکوم صرف دومره خبره به وکم چې د رحمان تعلق د دنیا د نعمتونو سره ده الله تعالی په دنیا کې عمومي رحم کوي الله تعالی مخالف او موافق ته نه دي کتلی او الله دشمن او دوست ته نه دي کتلی یو شان پاغي باندې احسان کړی دی دې ته ویل کېږي سماجی انصاف د سماجی انصاف معنی دا ده چې تبا مخالف
او موافق بلا تفریق بلا امتیاز دوانو ته په یو نظر باندې ګوري. لکه کله چې په دغه ځمکه د الله تعالی باندې ته کلم د الله خلیفه جوړ شو، دا حکومتونه د الله تعالی د طرفه نیابت او خلافت دی. نو د دې معنی دا ده چې ته به بلا تفریق یو شانته د انسانانو خدمت کې. دنیا کې سماجی انصاف معنی دغه ده. لکه ته باچا جوړ شولې د ملک، نو د دې معنی بدانې چې تعالی چاوټ درکړې ده نو هغه ته بکار کېو، چې چا لوړ نه درکړې هغه ته بکار. نو کومه علاقې د لوړ درکړې ده نو هغه ته به بجلی کې، چې چا لوړ نه درکړې هغه ته به بجلی نه کې. چا لوړ درکړې ده هغه ته به سړک کې، چې چا لوړ نه درکړې نو هغه ته به سړک نه کې. یا چې کوم ده یو ترقی په حواله سره به یو طبقاتی تقسیم کې، یو طبقه به چې کوم ده د سہولیات او مالک جوړه او بل طبقه به د ضرورتونو محرومه کې، یو طبقه چې کوم ده یو خطه چې کوم ده هغه به معمور او آباد جوړه او د یوې خطې به تباہی او بربادي کې. یو علاقه به داسې لکه اسلام آباد او پیښور او لاهور او کراچۍ چې الته به تا تمام تر سہولیات ورکړي، او بل به زمونږ غوندې علاقه چې هغه به د هر قسمه سہولیاتونه محروم. نو دا د سماجی انصاف تقاضا نه ده. ګور الله تعالی په دنیا کې د سماج هغه خلک چې الله ته کنځلې کړي دي تا ته خو وړ نه دی درکړی. داسې خلک شته چې الله ته کنځلې کړي دي، هغه خلکو ته الله تعالی رزق ورکړی دی، هغه خلکو ته هم گاړې ورکړی دی، کورې ورکړی دی او ښځې ورکړی دی او د دنیا ضرورت ور تمام ورکړی دي. او به الرحیم الله تعالی چې په دنیا آخرت کې کم معامله د احساناتو کیا، نو الته د مجرم سره نه کوي، الته د چا سره کوي؟ د تابعدار سره کوي، د مطیع سره کوي. ځکه په آخرت کې بیا د الله چې کم انصاف دی او عدل دی هغه قانوني دی او دنیا کې سماجی دی. نو د سماجی تقاضا ده چې الته کې به فرق نه کوي، او په قانوني کې دا ده چې فرق به کوي. ځکه چې یو ور قصه عدالت ته لاړه، نو الته په عدالت کې به د مجرم او د غیر مجرم فرق هی کنه، انو مجرم ته سزا ملاويږي او غیر مجرم ته باعزت طریقه باندې براءت ملاويږي. نو آخرت کې هم معاملې د عدالت ده. نو الته کې به کم دین نو بیا سکیږي جی انو به بخامه خبره کیږي. نو الله تعالی په قیامت کې عدالتي انصاف لري، او دنیا کې الله تعالی سماجی انصاف لري. مالک یوم الدین الله تعالی اختیارمند او ورځ د قیامت دی. الکانو په دې جمله کې درې لفظونه راغلي دي، مالک، یوم او دین. اول لفظ لرازو مالک لا، دلته کې تاسو په دا کتابونو د قراتونو کې ویلي دي او مفسرین چې کم په قرات باندې باس کوي نو څلورې په کې غټ قراتونه ذکر کړي دي، مالک، ملک او ملک او ملک یوم الدین ماضی صيغه، دا درې وړه ذکر کړي دي. خدا دوه قرات شاذ دي او په دې کې چې کم مشهور قراتونه دي او قرات په کې د مالک دی او بل قرات په کې د ملک دی. چې ملک شي نو د دې مصدر ملک راځي او دا باب به لازمی ده. ٹھیک شول جی؟ او چې دا کله مالک شي نو د دې مصدر ملک راځي او دا بیا به متعدی ده. نو دلته بعضی مولیان ویا چې دا قرات د مالک دی، مالک یوم الدین. او په تایید کې هغه آیات پیش کړي یوم لا تملک نفس لنفس شیئا، الته کې الله تعالی نه په د ملکیت کړي دا، ځکه چې تملکو الته کې متعدی ده شیئا انت، او ملک خدا متعدی نه راځي، متعدی نه ملک، نو تملکو مصدر سره راځي ملک راځي. نو الته الله نه په د غیر الله نه په ورځ د قیامت د ملکیت وکړه. نو دلته به الله تعالی لر په ورځ د قیامت ملکیت ثابتو او ملکیت مولا الله ثابتو چې د آخرت د مالک شي، ځکه په ملکیت مالک دلالت کوي. او ځنی مولیان وایي چې نه د آخرت د ملک دی، او هغه استدلال کوي د هغه آیات نه چې الملک یوم ذل. خلاصه دا ده چې الته الله لر ملک ثابت شوی دی. نو دلته به الله لره ملک ثابتو، او چې ملک له ثابتو نو د آخرت به د ملک، ځکه ملک د ملک نه دی. په دې خبره پېښ یا ملک د ملک نه دی، او چې مالک شه خو د ملک نه دی. نو هغه په تایید کې دا پېښ کې بهر کې د دوی خپل وجوهات د ترجیح دي، هغه په خپل ځای باندې درست دي. قراتونه دواړه صحیح دي، مالک هم صحیح دی او ملک هم صحیح دی. فرق دا دی چې مالک چاته ویل کېږي هو المتصرف فی الاعیان المملوکه کیف یشاء. مالک هغه چاته ویل کېږي چې هغه په اعیان او مملوکه کې د خپل اختیار مطابق تصرف کوي. داغه سره غوادي بزیدي کور دی پټه دی او د پکې تصرف کې اختیارمند دی، دغه ته ویل کېږي مالک. نو مالک ما ته هم یو کله نورې سم مالکان هم نه یو، د خپل پکول او د خپل جامو او د خپل دغه خو مالکان یو، لکه سم ملکیت خو خامخه د هر انسان سره یي. خو ملک چاته ویل کېږي هو المتصرف فی المامورین بالامر والنهی. د هغه چې د لاندې مامورین وی رعیت وي
او دی پکې تصرف کوي د اډر او د نهي په بنیاد دا کار وکړه دا کار مه کوه دی اډرونه کوي دا باچایي نو مالک چې کوم دی نو دا کله باچایي او کله باچا او ملک چې دی نو دا باچایي دا باقاعده اډرونه کوي نو د دې وجې نه مولیان دا خبره کوي چې په ملک کې مبالغه سوا ده د مالک نه د هغې وجه ده چې مالک خوار سړی جوړېدلی چې ما ورته هم مالکان خو ملک خوار سړی نه ملک خو باچایي هغه خو اډرونه کوي هغه خو تصرفات کوي او بعضې خلک کوئی مالک کې مبالغه ډېره ده ځکه چې مالک هغه د هر شي مالک کېدی شي د وینځ او د مرایانو مالک کېدی شي د جماداتو مالک کېدی شي د ځمکو مالک کېدی شي او د ملک خو اډر او تصرف چې دی نو هغه صرف په انسانانو باندې په دې نور څیزونو باندې نه بهر کې جایز دواړه دي یوم الدین الله تعالی باچا دی یوم الدین دویم ټکی دی یوم د یوم درې اطلاق دي یو ته یوم شرعي وای یو ته یوم عرفي وای او بل یوم لغوي ده یوم شرعي دا د سبا د خطونه دا تر د نور د پریوتو پورې یوم عرفي د نور د خطونه دا تر نور د پریوتو پورې او یوم لغوي هغه په معنا د مطلق وخت سره ده دلته یوم په معنا د مطلق وخت سره ده ځکه د قیامت په ورځ باندې د یوم شرعي او د یوم عرفي تصور نشي کېدلی یوم شرعي او یوم عرفي دا د نور د طلوع او د غروب سره تعلق لري نو هلته خو نور نشته دی اسمان نشته دی نو د دې وجې نه هلته د یوم شرعي یا د یوم عرفي تصور نشته نو یوم دلته په معنا د مطلق وخت سره دی چې الله باچا د کارونو دی اختیارمند دی د کارونو په هغه وخت د جزا کې لفظ دین چې دی دا په مختلفو معنو سره مستعمل دی قرآن کې دین لفظ کله په معنا د توحید سره راځي ذالک الدین القیم دین لفظ کله په معنا د شریعت سره راځي دین لفظ کله په معنا د غلبې سره راځي دین لفظ کله په معنا د طاعت سره راځي دین لفظ دا کله په معنا د حد شرعي سره راځي دین لفظ کله په معنا د عبادت سره راځي او دین لفظ کله په معنا د سره راځي د دعا سره راځي الا له الدین خالص مخلصین له الدین الله تبا आवाज خالص کوایا او دین کله په معنا د جزا سر راځي دلته درې معناګانې اراده کې د شیا دا چې د دین نه مراد منګه جزا واخلو کما تدینو تودانو لکه څنګه چې د چا سره معامله کې هغه څه بتا ته جزا ملاویږي نو دین په معنا د جزا سره ده او حماسه ولوي فلما صرح الشر وامسى وهو عريان ولم يبقى سوى العدوان دينهم كما دانو کله چې جنگ ښکارا شو او بغیر د دشمنی نه بل لار پاتې نشو دینهم کما دانو نو داسې جزا مولا ورکړله لکه څنګه چې زمونږ سره معامله کړې وه نو دین الته په معنا د جزا سره دی نو مالک یوم الدین الله تعالی اختیارمند د کارونه دی په هغه ورځ د جزا باندې او دین دویمه معنا دلته شریعت هم صحیح کېږي خو چې دین دلته په معنا د شریعت سره شي نو بیا به ورته مضاف مقدر راوباسي بیا به داسې وایي مالک یوم جزاء الدین الله باچا دی د ورځې د جزا د شریعت یعنی په دغه ورځ به د شریعت جزا ملاویږي خلکو ته به د شریعت هغه بدله ملاویږي او که طاعت مراد اخلی د دین نه بیا به مرتلپه د جزا سره وباسیږي مقدر راوباسي دلته یو خبره چې تاسو یاد ولرئ او هغه دا یاد ولرئ چې دا مالک دا صفت واقع شوی دی د الله دپاره الله معرفه ده او مالک چې دی دا هم معرفه ده په اضافت سره بعضې خلک وایي چې د مالک اضافت یوم الدین ته دا اضافت لفظي دی او اضافت لفظي تعریف نه پیدا کوي او تخصیص هم نه پیدا کیا په خبره پوه شولې چې نو چې تعریف او تخصیص نه پیدا کیا نو په اضافت لفظي سره شی معرفه نه ګرځي نو مالک په دې اضافت باندې معرفه نه ده ګرځېدلی نو بیا څنګه د معرفې دپاره دا صفت واقع شو ٹھیک شو اضافت لفظي دې ته ویل کېږي چې صفت مضاف شي خپل معمول ته نو دلته مالک صفت دی ځکه اسم فاعل دی او یوم الدین معمول دی هغه ته مضاف شوی دی نو دا اضافت لفظي شو په خبره پوه شوې خو دا خبره غلط ده یو خبره چې دا یادولرئ چې اسم فاعل چې عمل کوي په خبره پوه شوې او خپل معمول ته مضاف کېږي نو په هغې کې دا شرط دی چې هغه به په معنا د حال او د استقبال سره او دلته ملک چې دی په معنا د حال او د استقبال سره نه دی دا په معنا د ماضي یا د استمرار سره دی نو یا به داسې وی چې ملک الامور یوم الدین الله مالک شوی دی د کارونو یوم الدین په ورځ د قیامت باندې وس الله قیامت ورځ خروج سره راځي تعبیر ته په ماضي سره وکړه ځکه د قیامت د ورځې راتګ او په قیامت په ورځ باندې د الله تعالی مالک جوړېدل دا یقیني خبره ده نو د دې وجې نه الله تعالی تعبیر وکړه صیغې د ماضي سره نو دلته مالک دا په معنا د ماضي سره دی په معنا د حال یا د استقبال سره نه دی نو چې نه دی نو شرط د عمل پکې موجود نه دی نو د په خپل
دغه کې چې کوم دی عمل نه دی کړی. یو خبره د جدا ده. دویمه خبره دا ده چې د مالک د پاره مضاف الیه چې دی نو هغه محذوب دی. دا یوم الدین د دې د پاره معمول نه دی. اسه بدا سوي مالک الامور یوم الدین، ځکه چې د یوم مالک الله نه دی. په دې ورځ کې چې کم کارونه کیږي د هغې اختیارمند دی. ورځ خو زمانه ده، د زمانې د اختیارمند کېدلو د مالک کېدلو څه معنا په دې خبره پوهېږي؟ لکه د دې داسې مثال دی لکه موږ وو آیا سارق اللیله، لکه شپه دې غلا کړې ده نو شپه څوک غلا کوي؟ په خبره پوه شولې؟ داسې به وې هلته مضاف الیه مقدر دی. آیا سارق المال فی اللیله، هغه سړی چې مال دې غلا کړی دی په شپه کې، نو دلته یوم الدین دا ضرب دی او امور هغه د مالک دپاره مضاف الیه دی. نو مالک الامور فی یوم الدین، خو بیا هغه پې حذف شوې ده، په ظروفو کې توسع ده او امور حذف شوی دی. نو بریښي داسې او ښکاري داسې چې ګنته یوم الدین یا دا د مالک دپاره څه شی دی جي؟ دا مفعول به ده او مالک ورته مضاف دی. حقیقت کې خبره داسې نه ده. دې کې یو سوال دی چې دا یوم الدین دا یې د الله تعالی د ملکیت یا د ملکیت د پاره ولې خاص کړه؟ الله تعالی خو یوازې د قیامت د ورځې مالک نه دی. الله خو د دنیا مالک دی، الله خو د عرشي مالک دی. د ورځې د قیامت د تخصیص وجه څه ده؟ نو د دې علما دوه جوابه کوي. یو دا ده چې د دنیا په ټولو سیزونو کې د ټولو نه امر فضیح هیبتناک او عظیم شان ورځ د قیامت ده. نو ځکه یې د مالک اضافت یوم الدین ته وکړه چې الله تعالی د ورځې د قیامت مالک دی چې هغه عظیم الشان ورځ ده. نو د هغې په نسبت چې دا کم اشیاء قلیله حقیره رزیله کمزوره دی هغې خو بالطریق الاولا الله تعالی مالک شو. او دویمه وجه علما دا ذکر کوي چې د قیامت ته د اضافت د مالکیت ځکه وشو چې په دنیا کې الله تعالی د مالکیت دغه حق انسانانو ته ورکړی دی. دنیا کې تا سره هم د یو حده پورې اختیار شته، ما سره هم شته، تا سره هم شته، د بل سره هم شته. په خپل اختیار باندې په دې دنیا کې ګرځو را ګرځو، په خپل اختیار کور جوړو، په خپل اختیار باندې حرکت او سکنات کو. خو په قیامت کې به تا نه اختیارات سلبي. الا له الملک او لمن الملک اليوم لله الواحد القهار. ټول حکومت او اختیار به صرف په هغه ورځ باندې د الله تعالی سره. نو د دې وجه نه اضافت د ملک یا د مالک یو کدلته کې یوم الدین ته ایاک نعبد، خاص خدای تعالی را منګه عبادت کو. ما تاسو ته دوخته خبر وکړه چې چون کې بنده چې کله دا صفات د الله تعالی ذکر کړله او په دې باندې عقیده جوړه شوله چې الله تعالی د دغه صفاتو مالک دی، نو ظاهره خبره ده چې د عبادت مستحق به الله جوړ شو. او چې د عبادت مستحق الله جوړ شو نو دی ورته اوس خطاب کوي او د عبادت د اختصاص هغه دعوه کوي د خپل طرفه نه الله ته ایاک نعبد، خدای خاص تعالی رب منګه عبادت کو. دلته کې دا خبره یاد ولرئ چې مخکې دا کلام غایبانه روانو، د الله ذکر غایبانه و. ځکه چې الله ذکر شو په اسماء او صفاتو سره. اسماء او صفات د قبیله د غیبت نه دي. خبره پوه شولې؟ زید مړ دی، زید راغلی دی، زید ډوډۍ کوي، زید څه کوي. موږ د زید چې اسم ظاهر ذکر کوو نو دا به غایبي که حاضر وای. د دې وجه نه په اسم ظاهر باندې چې ته شی ذکر کوې هغه غایبي. نو مخکې خو موږ الله په اسم ظاهر سره ذکر کا. اوس ایاکا په ضمیر د خطاب سره ذکر شه، الله تعالی مخاطب شه، الله مشاهد شه. نو دلته کې یو نقطه چې کومه ده د علم بلاغت والا وای، هغه وای چې د عربو دا قانون دی چې هغه په خپل کلام کې د تازګۍ د پیدا کولو د پاره او دغه رنګې د جدت د پیدا کولو د پاره او په مخاطبینو کې د شوق د پاره او د نشاط د پیدا کولو د پاره د کلام د یو اسلوب نه بل اسلوب ته اړای، د تکلم نه خطاب ته لاړ شي او د خطاب نه چا ته لاړ شي، تکلم تلال شي او دته د علم معانی او د علم بلاغت په اصطلاح کې التفات او یو به د التفات التشبغ اقسام دي. نو دلته التفات دي. مخکې الله تعالی غایب ذکر کړي او اوس الله تعالی حاضر ک د دې د پاره چې کلام کې جدت پیدا شي او په طالبانو کې شوق پیدا شي چې د کلام د انداز بدلې کنه. خو مقرر هغه چې د کلام اندازه چې په یو طرز باندې د اول نه تر اخیره پورې روانه خو سړی لړه پخایا خو دا طرز بدلی کله زیرو شي، کله بم شي، کله आवाज کته کی، کله پورته کی، کله کینی، کله پاسی. نو دا انداز د تکلم چې سړی بدلی نو الته مخاطبین بیا هغه ته په شوق کې کینی. نو دلته انداز د تکلم بدل شو او دلته کې صوفیان چې کومه خبره کوي هغه په بل انداز خبره کوي. هغه دا وایي
چې مخکې د الله صفات ذکر کېدل غایبانه، نو دا مقام د مراقبه وو. انسان د الله تعالی د صفاتو په تصور کې لګی وو، او بیا د صفاتو دا تصور چې کې یو مقام بیا داسې راشي چې الته کې سړی ورسیږي مقام د مشاهدې ته، چې یاره بس خو یو الله دی، دا نور لا څه شی دی، اوس زید څه شی دی، او عمر څه شی دی، او دنیا څه شی دی، او دیوال څه شی دی. زمونږ نه خو اصل کې د امکان په دې پرده کې د الله وجود حقیقي پناه دی. نو چې کله امکان کله عدم شو، دې ته ویل کېږي پناه په الله. امکان کله عدم شو، زنیم دا جیک نه دی، دا کمره نه ده، دا اسمان نه دی، دا ځمکه نه ده، نو د دې شاته څه شی دی؟ د الله وجود حقیقي. نو دا الله دا الله دا الله دا الله. خدا ځان له یو دنیا د پدې کې با چې سو پورې پتا سو پوه شي ویني وي پاغه باندې بابا حسا نه کوایا. نو به د په عرش کې الله په نظر باندې راځي، عرش کې. نو د ځان ته چې ګوریم الله ورته په نظر کې راځي. دا تاسو خیال کړئ دا منصور یو سړی تیر شوی دی، نو هغه یو وخت یو خبره کړې و ان الحق ز حق ما ز خدای ما. خلکو مولیانو دا کافر شوی دی، انو بس ودا مرتد دی پانسی کا. رسته چې پته ولګېدله چې د کم شان او د کم مقام سړی و، د خو رسېدلی مقام د مشاهدې ته. دته خو پارسه کې الله ښکارېده، نو په دې ځان کې ورته څوک ښکارېده؟ الله ښکارېده. د کثرت مراقبو اثر خو همدایي که نه. مجنون چې په د لیلا باندې مین شه، نو بیا ټول عمر د لیلا تصورات کول، هر ځای کې به د لیلا تصور د لیلا تصور. یو وخت کې داسې حد ته ورسېده چې د ډېرو تصوراتو نه بعد به دته لیلا په عرش کې ښکارېدله. نو د خپل ځان ته چې به یې وکتل لیلا به ورته ښکارېده، نو به انا لیلا، زه لیلا یم. نو خلکو د هغه وخت نه په مجنون باندې مشهور کړه چې ته خو لیونی. نو لہذا الته کې د خبره ټیک و د هغه مقام مطابق. خو ظاهري علما خو ظاهر ته ګوري چې د خو د خدای دعوه کړې ده، په خبره پوه شولې. دغه دعوه خو فرعون هم کړې وه، نو چې هغه پې کافر کېده دی پې ولې نه کافر کېږي؟ نو په دې بنیاد یې پې د کفر فتوا ولګولې دا کافر شو. حقیقت داسې نه و. بودن الحق ازل بفرعون زور، بودن الحق ازل بمنصور نور. د فرعون د خولې نه چې کومه د ان الحق ناره راوتې وه هغه دروغ وه، او د منصور د خولې نه چې کومه د ان الحق ناره راوتې وه هغه نور و. نو په دغه بنیاد باندې یو مقام د مراقبې دی، بل مقام د جبريل د نبی علیہ السلام نه تاسو کې مل احسانو یا رسول الله، احسان څه شه د الله تعالی پیغمبره. نبی علیہ السلام ورته وای ان تعبد الله کانک تراه فان لم تكن تراه فانه يراك. دلته علما وای ان تعبد الله کانک تراه دا مقام د مشاهده دی، چې کدا سه مقام ته رسیدلې چې الله درته مخ کې گویا کې په دغه ممکن په وجود مجازي کې شاته د الله وجود حقيقي ښکاری به خدا مقام د مشاهده دی. په دغه عبادت کې خو به خشوع حضور ډیره زیات ای، خو کچرته ته الله نه ویني او دغه مقام ته نه رسیدلې، نو دا تصور خو ضرور کوه چې په انه یراک الله تعویني، نو دا به مقام د مراقبه شي. دا ول مشاهده ده او دا دویم ده. نو اوس دا مراقبه و دا مخکې او دا اوس مشاهده شو لایاک نعبد. الله دغه صفات او مالک چې سوې تا سره تعین علمی متعلق شو، او تعین علمی دا په شان د تعین خارجي دی، او کوم شی چې متعین شي په تعین خارجي سره هغه ته خطاب کیږي. نو ځکه الله تعالی ته خطاب شو په ایاک نعبد سره. د کې یو څو خبرې نورې پاتې شولې خو ټیم ختم شو. په دغه به اکتفا وکړو ان شاء الله. سبا کې د سورته فاتحه موږ ختم کوو.